د احمدمسعود تازه غوښتنې له نړیوالو څخه احمدمسعود د طالبانو په اړه له نړیوالو څخه څه غوښتي دي، بل خوا طالبانو بیا احمدمسعود ته څه ځواب ورکړ. جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل حتما سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. احمدمسعود چې ځان د ملي مقاومت د جبهې مشر بولي، له نړیوالې ټولنې غوښتي تر کومه چې طالبان د بشري حقونو د ټینګښت او د یو ټولګډون حکومت د جوړېدو لپاره ژمنه ونه کړي، د دوی حکومت په رسمیت مه پیژنئ. دې جبهې د سې شنبې په ورځ د احمدمسعود له قوله یوه اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې له خوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندو او له دوی د یو ټولګډون حکومت د جوړېدو د غوښتنې هرکلی هم کړی دی. په اعلامیه کې له ملي او نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض او د بشر ضد جنایتونو د مخنیوي لپاره چې د دوی له قوله طالبان کوي لاس په کار شي. احمدمسعود وایي په افغانستان کې داسې یو نظام باید جوړ شي چې د خلکو په خوښه او له قانوني لارو رامنځته شي. په دې اعلامیه کې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل، د کندوز په سید آباد جومات کې د ځانمرګي برید، د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو مخنیوی او په پنجشیر کې ډله ییزې وژنې ادعا بشر ضد جنایتونه شمیرل شوي او دا یې د طالبانو کار بللی دی. خو طالبان بیا د احمدمسعود لخوا د دې څرګندونو په ځواب کې وایي دا خبرې په غبرګون نه ارزي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته په دې اړه په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی د ملي مقاومت جبهې خپل امتحان ورکړی، نړیواله ټولنه یې ښه پیژني او خبرې په غبرګون نه ارزي. احمدمسعود له دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړې وې. هغه د روان کال د تلې میاشتې په لومړي کې د کامبریج نړیوال کنفرانس پر مهال ویلي و طالبانو افغانستان د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل کړی دی. خو طالبانو په ځلونو نړیوالې ټولنې او افغانانو ته ډاډ ورکړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې افغانستان خلک او خاوره د نورو پر ضد وکاروي. د احمدمسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه 2 میاشتې وړاندې هغه مهال چې طالبانو د افغانستان په 33 ولایتونو ولکه ټینګه کړه په پنجشیر کې جوړه شوه او په لومړیو ورځو کې له خلکو وغوښتل چې له طالبانو سره د مبارزې لپاره له دوی سره یوځای شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.